وزې ځدران د پکتیا لرې پرته او غرنیزه ولسوالۍ ده چې اوسیدونکي د نورو برخو ترڅنګ د پوهنې په برخه کې هم ګڼې ستونزې لري، خو له دغو ستونزو سره سره بیا هم د یادې ولسوالۍ ځایي خلک پر خپلو ماشومانو زده کړې کوي چې سږکال ترې په لومړي ځل له 18 کلونو وروسته له 12م ټولګي 26 تنه زده کوونکي فارغ شول. فارغ زده کوونکي وایي په سختو شرایطو کې تر دې دمه زده کړې کړي او له دې وروسته به د لوړو زده کړو په موخه خپلو درسونو ته دوام ورکوي. دوی په خپله سیمه کې زده کړو ته د نورو ځوانانو په هڅولو هم ټینګار وکړ او زیاته یې کړه چې له وزې ځدرانو به د تل لپاره د بېسوادۍ ټغر ټولوي. میگ حادثات و جلوه از داخل و کی میگ بین شلا کی میگ استرداغ پر از داخل کردی میگ هدف دادای چی میگ خپل مقصد تا خپل از داخل تا خپل زوی تا زنینا ورسوي. هر ورځ ماسرینه د کړي ځکه زموږ کلی ډیر ور یادې غزه چې راتکو یا نو وختي یا زیره خستل شوی رسمي ستونه تر شوی موږ تقریبا 8 کیلومتر لري کلی څخه راځل ته په پخې کله موټر نه وی کله په پخې باندې راځو پیاده راځو نو موږ مشکلات زیات لرو موږ غواړو معرفت نه مداهله ده چې موږ ته په کلیو کې لري بندو کې مکتبونه جوړ شي ودانۍ جوړ شي. د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي په دې خوښ دي چې ماشومان یې په لومړي ځل له 12م ټولګي د فراغت سندونه ترلاسه کوي، خو بل لور ته بیا له ولایتي ادارې له دې امله ناراضه دي چې د پوهنې په ډګر کې ورته هیڅ پام نه دی کړی. د سیمې مشران وایي د غرونو په درو کې د ښوونځیو د نه شتون له امله سلګونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي. زه په دا ورځ ډېر ویاړم چې 12م شاګردان فارغ کېږي او بیا موږ ته ډېر د شرم وړ خبره ده چې په دومره وخت کې موږ د 12م نه هېڅ فارغېږي. دا که چېرته موږ ته مخکې خدمت شوی وای موږ ته به د بل ځای نه خلک نه تللی موږ ته به پکې درس نه راکولی. موږ ډېر خوښ یو د موږ دپاره د افتخار ځای دی او یوه ورځ دا خبره وکړه موږ دا ووایو چې مثال موږ اول ور فارغېږي دا که موږ ته حکومت مخکې توجه یا فکر کړی وای انشاءالله دا به د موږ 5م 6م وار وای چې موږ به فارغین ورکولی. بل لور ته بیا د پکتیا د پوهنې ریاست مسؤلین هم په دې اعتراف کوي چې د وزې په شمول په 3 ځدران میشتو ولسوالیو کې په تیر کې د پوهنې په برخه کې کار نه دی شوی او په وینا یې چې د دې ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې د ښوونځیو لپاره د ودانیو په جوړېدو کار روان دی چې تر ډېره به د سرپناه په برخه کې شته ستونزې ورسره هوارې شي. خوشبختانه په 1998 کال کې 26 نفر د وزې ځدران په ولسوالۍ کې د وزې د مرکزي لیسې څخه فارغېږي او دغه لړۍ به جریان ولري. پکتیا پوهنې ریاست ژمن ده په پوره ژمنتیا سره تعهد لري چې د پکتیا ټولو زده کوونکو لپاره یو ډول متوازن خدمات وړاندې کړي. په وزې ولسوالۍ کې د هر څومره مکاتبو غوښتنه که په تعمیراتو کې وي که د جدید تاسیس په مکاتبو کې له موږ څخه وکړي انشاءالله موږ آماده یو. دا په داسې حال کې ده چې د دې ولایت په 8 ولسوالیو کې له نږدې 12 لسیزو راهیسې له ښوونځیو هېڅ جنۍ نه دی فارغه شوې.